د جلال آباد ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه او د روژې مبارکې لومړۍ ورځ. د ننګرهار اوسیدونکي حیات ګل صافی او حمید الله د نرخونو د کنټرول کمیسیون غواړي چې د ورکړې نرخنامې څار وکړي او عملي یې کړي. چې خپله د حکومت دغه کمیسیون چې کومې نرخنامې ورکړي دغه یې دي د هغې باندې باید چې د دوکانداران دغه وکړي، حکومت ته څه دغه پاتې نه شي او هغې فشار واچي په دغه و چې روژې ده نرخونه مه قیمته کوي، خلک غریبانان دي. موږ کمیسیونه دا غوښتنه کوو چې باید په دې باندې پوښتنه وکړي، هره ورځ باید څار وکړي چې دې نرخنامې باید هره ورځ چیک کړي چې پوښتنه وکړي چې دغه قیمته شوي دي کاردانه شوي، باید هر وخت د نرخنامې پوښتنه وکړي دا خلک. د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا چې د نرخونو د کنټرول کمیسیون مشري هم کوي وایي د روژې مبارک کې میاشتې په رارسېدو سره یې ټولو صنفونو ته نرخنامه ورکړې او دوامداره څاربهیي کوي. موږ دا ټول صنفونه راغوښتو، هغو ته هم نرخنامه ورکړې ده او بیا د هغو نه دوامداره نظارت کېږي. الحمدلله دلته نرخونه هم صحیح روان دي او کنټرول د ملګرو د خپل کمیسیون ډېر ښه په منظم شکل روان دي. اول کوشش دا دی چې موږ توصیه کړې ده که بیا فرضاً داسې یو څوک پیدا شي هغو سره به قانوني چلند کېږي. بلخوا په جلال آباد ښار کې د کسبګرو او هټیوالو خونې رئیس باز محمد ځوانمل هټیوالو غواړي چې د اسلامي مسؤلیت له مخې نرخونو کې ټیټوالی راولي. زما هیله د ټولو هټیوالو نه دا دی چې د روژې مبارکه میاشت دی او د ولس سره د لاسنیوي په خاطر باید په خپلو نرخونو کې په خپله د اسلامي مسؤلیت او فریضې له مخې هغه تعامل راولي او ټیټوالی راولي او اضافه ستاني ونه کړي. د نرخونو د کنټرول کمیسیون مشران وایي هڅه به یې دا وي چې د روژې مبارکه میاشت کې هره ورځ د نرخونو کنټرول وکړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د ورکړې نرخنامې په لوړه بیه توکي پر خلکو وپلوري.